د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې سیاست او حکومتدارۍ ته اشاره کړې ده. دا یې چې څه ویلي ملګرو، که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پای راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تلپاتې کیدی شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی او یوازې هغه نظام چې د خلکو د ارادې په اساس منځته راغلی وي تلپاتې کیدی شي. ښاغلي غني خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان په تیرو 40 کلونو کې شاته پاتې شوی دی. د هغه په خبره د ژوند، دین، مال، ټولنې، منطق او دلیل څخه ساتنه د اسلام له نظره د امنیت 15 اصول دي او که چیرې امنیت او خوندیتوب د دغه اصولو په اساس رامنځته نشي، د امنیت او خوندیتوب هر ډول ادعا به بېپایلې وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې سیاست او حکومتدارۍ ته هم اشاره کړې ده. نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تلپاتې کیدی شي، له هغه نه بغیر ستونزې او تحرکات رامنځته کیږي. ښاغلي غني د افغانستان د خلکو ترمنځ پر ملي یووالي هم ټینګار کړی دی. ویلي دي چې یووالی باید په عمل کې رامنځته شي. دغه یووالی له مشورې پرته، له بحث پرته او له آزاد انتخاب پرته نشي رامنځته کیدی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي نړۍ له هیوادونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي او هغوی دې ته متوجه کړي چې اسلام د دین اساسات او د مسلمانانو خیر په کوم لوري کې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او د قدرت جزیرې یې له منځه وړي دي. قدرمنو دوستان، دا وه زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.